السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د مسنجر د یوې مسلې په باره کې معلومات درکوم. دغه مسله تقریبا د زیاترو کسانو په مسنجر کې راغلې ده. او دوستانو ګوره کله چې څوک تاسو ته په موبایل کې دغه ساده میسج درولېږي نو هغه مالته په مسنجر کې راځي. تاسو په سکرین باندې کتلی شئ ګوره د موبایل ساده میسجان او د مسنجر میسجان دواړه هلته په مسنجر کې راړوي. نو دا موږ څنګه کولی شو چې جلا یې کړو چې د مسنجر میسجان جلا موږ ته په مسنجر کې راواړوي او د موبایل ساده میسجان هغه موږ ته جلا په مسنجر کې راواړوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو اول په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ نو ګور دوستان تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې ماته د موبایل ساده میسجان او د مسنجر میسجان دواړه دلته په مسنجر کې راړوي. نو راځو دا اوس جلا کوو. نو ډېر اسانه ده. دلته به تاسو اول په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ په دا کونج کې ګوره د اکاونټ آیکن ده. په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ به تاسو لاندې ولاړ شئ. لاندې به تاسو د اس ام اس په نامه یو آپشن پیدا کړئ. په دغه اس ام اس آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اس ام اس آپشن باندې کلیک وکړئ دغه آپشن به تاسو آپ کړئ. کله چې تاسو دغه آپ کړئ لاندې به بیا تاسو په سی ډیفالت اپ سیټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سی ډیفالت اپ سیټینګز باندې کلیک وکړئ نو دغه د اس ام اس آپشن به بند شي. بیا به تاسو په مسنجر کې خالي د مسنجر میسجان راړوي او نور میسجان چې هغه به تاسو ته د موبایل په خپل میسجز اپ کې راړوي. نو دوستانو دغه کوچنی سټرینګ په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د مسنجر میسجان او د موبایل ساده میسجان سره جلا کړئ. او دوستانو دویمه طریقه هم شته. هغه دویمه طریقه دا ده چې د موبایل سټرینګ ته ولاړ شئ، اپس ته ولاړ شئ، هلته تاسو د میسجز په نامه یو آپشن پیدا کړئ. په میسجز باندې به تاسو کلیک وکړئ او د میسجز ډیټا ور کلیر کړئ. نو کله چې تاسو د میسجز ډیټا ور کلیر کړئ نو به تاسو د میسجز میسجان چې دی هغه د موبایل په خپل میسجز اپ کې راړوي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو چې فایده واخلي. نو ملایک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.